زر کومه سودا ځکه چې فرش شیزونه زه چې څونه والم نو ښه زمونږ دپاره کوروالو دپاره ټول چې فرش شیزونه خورو. کوشش مې دا چې زه زیات نه زیات میوې وخورم، زیات نه زیات فروټ او ویجیټیبل وخورم چې ځان صحیح سټرانګ ساتم، ځکه چې زمونږ څونه چې امیون سیسټم سټرانګ وي نن سبا سپیشلی نو هغه زمونږ دپاره ښه دی. شهزاد خان نن د چوټۍ پر ورځ د کیلیفورنیا په ریچمنډ ښار کې د کور سره نږدې سټور ته سودا له راغلی. دی په هفته کې یو ورځ سود سودا له ورکوي، کوشش کوي چې تازه سیزونه واخلي. دې ترڅنګ کور ته سودا وړلو وړاندې یې بهر په دروازه کې 2 ځله ارومرو وینځي. زه چې کله سودا ویسم خپل کور ته، زه داسې شروع کوم چې خپل ډرایو وی کې هلته وینځم، پراپر پاکې کړم، 2 پیرې وینځم، هغې نه پس چې زه چې لږ ډرای کړم بیا کور کې دننه بیا یې وینځم. صفایي نصف ایمان دی او څنګه چې مونږ ځان پاک ساتو، صفا ساتو، دغه شانتې مونږ خپل د خوراک به هم صفا ساتو، د دې سره زمونږ صحت روغي او بیماری به مونږ ته نه لګي. به د ملګرو ملتونو لخوا سږ کال د جون 9 نیټه د خوراک ته تحفظ د ورځ په توګه نمانځل کیږي. د دې ورځ نمانځلو مقصد په خلکو کې د محفوظ او خوندي خوراک په اړه پوهه خپرول دي چې په نړۍ کې د خوراک له لارې بېلابېلو ناروغیو مخنیوي وشي. د کیلیفورنیا په ریچمنډ ښار کې د پاکستان د میاچنو خالد مسعود وایي د دې ورځ په اړه ورته څه خاص معلومات نشته، خو په دکان کې د خوراک د خوندي سیزونو خرڅ یقیني کولو په حواله یې چیرې هم غفلت نه دی کړی. फूड सेफ्टी के लिहाज से हर तरह इसका ख्याल करते हैं. इसका टेम्परेचर जो है मीट के लिए उसको मेंटेन د خوراک ته تحفظ ټولې طریقې کارو. دکان کې د سودا درجه حرارت برابر ساتلو ترڅنګ د دکان د صفایۍ پورې هر ممکن هڅه کوو. کارکوونکو له د دستانو او کار کولو د کوټ انتظام مهم کړي چې سودا په محفوظه توګه گاهک ته خرڅ کړو. कोट हो गया उसको पहनने के लिए वो सारी चीज़ों का ख्याल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं हमारे काम वर्कर भी. خالد مسعود وایي دکان کې د 13 تاریخ د توکو لټون په باقاعدګۍ سره کوي. हफ्ते में 2-3 बार हम कोशिश करते हैं एक्सपायरी चीज़ों को चेक करने की, और जो चीज़ें एक्सपायरी هر اونۍ د 13 تاریخ د توکو لټون کوو. د کومو توکو چې تاریخ تیر وي هغه د نورو نه بیل کړو. وروسته په قانوني توګه یې لرې کوو. یو اړخ ته د خلکو صحت محفوظ وي، بل اړخ ته خوندي خوراک خرڅول کاروبار له هم ګټور دي. जितनी एक्स्ट्रा आप सेफ्टी करोगे वो आपके कारोबार को, बिजनेस को भी वो बढ़ाती है. خالد مسعود زیاتوي چې د خوراک او د صحت د محکمې په لارښودونو پوخ عمل کوي. محکمہ हेल्थ वाले आ जाएं तो हम हर वक्त तैयार रहते हैं. د صحت د محکمې لخوا معاینې ته موږ هر وخت تیار اوسو. د دکان چلولو سرټیفیکیټ هم د غرنګ کال ته کال نوي کیږي. بله پوره هڅه کوو چې وړې نه وړه غلطي هم راته په ګوته نه کړي. मिसिंग हो सेफ्टी में तो वो खोलने नहीं देते, उसको फौरन बंद कर देते हैं. سږ کلنې ورلد فود سیفټي ډے د ملګرو ملتونو د 2 ځلي ادارو ورلد هیلث ارګنایزیشن یا WHO او فود اینڈ اګریکلچر ارګنایزیشن لخوا جوړه شوې ده. ډاکټر فرانسیسکو برانکا د WHO د غذایی خوراک څانګې مشر دی. دی وايي هر کال ګڼ شمېر خلک د غیر محفوظ خوراک له لارې ناروغه کیږي. هر کال په 10 کې یو تن د غیر محفوظه خوراک له لاسه ناروغه کیږي، او د 15 کالو د عمر نه لاندې 125,000 ماشومانو په ګډون سره 4,20,000 تنه مري. ډاکټر برانکا زیاتوي چې د خوراک د سیزونو خوندیتوب د حکومتونو، تولید کوونکو او استعمال کوونکو ترمنځ ګډه ذمہ داري ده. راشد خټک، VOA ډیوا، سان فرانسیسکو.